السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. په تیر درس کې مونږ نان ویلو چې نان څه شی دی. نو نن به مونږ وایو پرونون یعنی اسم ضمیر. اسم ضمیر څه شی دی، څنګه استعمالیږي، د څه شي په ځای باندې مونږ استعمالوو، هغه همدا دی دوستانو. یعنی د دې ډیفینیشن څه دی، تعریف یې څه شی دی، مونږ یې څنګه پیژنو چې دا اسم ضمیر دی. The تعارف the definition. Pronoun is a word which is used in place of noun. اسم ضمیر یوه کلمه ده چې د اسم په ځای کارول کیږي، دې ته مونږ pronoun وایو. اسم خو مونږ وویل چې noun څه و، noun is the name of person, place or thing. یعنی pronoun هغه pronoun ده چې د دغو شیانو په مقابل کې مونږ استعمالوو. Pronoun is a word which is used in place of noun. اسم ضمیر یوه کلمه ده چې د اسم په ځای کارول کیږي. Example مثال: Ali Muhammad is my friend. Ali سو نام ده، Ali محمد نام ده یعنی شخص ده. علي محمد زما ملګری دی. په دې جمله کې علي محمد چې ده هغه زمونږ نام دی، د دې په ځای چې مونږ استعمالوو هغه ته بیا مونږ pronoun وایو. لکه مثال example: he is very good man. هغه ډېر ښه سړی دی. په دې جمله کې he چې ده هغه د علي په ځای باندې مونږ استعمال کړو. نو داسې مونږ نشو کولی چې بار بار علي محمد خبرو کې چې بار بار علي محمد استعمالیږي، نو بیا د طریقه د خبرو ځله مونږ تاسو. نو مونږ به وایو چې he is very good man. هغه ډېر ښه سړی دی. په دې کې چې څو he یعنی pronoun د noun په ځای باندې مونږ استعمال کړو. he علي محمد is my friend. he is very good man. علي محمد زما ملګری دی، هغه ډېر ښه سړی دی. علي محمد مونږ خو نوم د دې وارې واخیستی، دوباره وارې ضرورت نشته. مونږ به وایو هغه د noun په ځای چې مونږ استعمال کړو هغه. She is very good woman. زیبا is very good woman. زیبا خورا ښه ښځه ده. په دې جمله کې چې دا زیبا noun ده، نو د دې په مقابل کې موږ استعمالوو هغه به she is very good woman. هغه خورا ښه ښځه ده. په دې جمله کې she سو هغه زمونږ pronoun سو. pronoun ځکه pronoun سو مونږ د noun په ځای باندې استعمال کوو، نو دې ته مونږ وایو pronoun. زیبا چې ده زیبا noun سوه، she pronoun سوه. نو لکه مثال دا ټول دوستانو pronoun دی. he هغه، she هغه یعنی she مونږ د مونث لپاره استعمالوو. we یعنی موږ، you are یعنی ستاسو، they یعنی دوی، my زما، it دا. په اټ کې اکثر وخت داسې مشکل راسي چې مونږ اټ د څه شي لپاره استعمالوو. کله کله داسې یو سوال پیدا سي، اټ یعنی دا د حیوان لپاره او د شي لپاره. مثال کې طور پر د حیوان لپاره او د شي لپاره که مونږ ووایو اټ از animals دا یو حیوان دی، یا مونږ وایو اټ از ا بوک دا یو کتاب دی، نو د شي او د حیوان لپاره مونږ اټ استعمالوو. چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ دوستانو.